کوم خلک چې په استانبول کې سوداګري کوي وایي چې په بندرونو کې د 5م ستون لخوا پرې حمله شوې ده. ټول توکي او پیسې یې په زور ترې اخیستي دي. دا خبرې د سلطان غوږونو ته هم رسېدلې دي ښاغلیه. که تاسې په دې اړه لږ پام وکئ ډېر به ښه وي، ځکه چې په روسیه کې هم ترکي سوداګرو ته ډېر درناوی کیږي. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ، په دې اړه شخصا زه خپله لاس په کار کېږم. زه به له تاسو نه ډېر خوشحاله شم او بله دا چې نوې دنده هم تاسو ته مبارکي وایم نامک کور پاشا. مو ودان. ستاسو په اړه مې ډېر شیان اورېدلي. که رښتیا ووایم تاسو مې مخکې په یوه نندارتون کې لیدلي وئ. غوښتل مې نږدې راشم او سره وپېژنو، خو پام مې شو چې مېرمن اسما سره دې خبرې کولې. د دې لپاره مې ونه غوښتل چې تاسو ته مزاحمت وکړم. نامک پاچا زما غلی ښه هغه نندارتون په یاد مې شو. زما پان باید داسې نندارتونونه ډېر په لاره واچوئ ښاغلیه. که خوښ شوی مو وي هرومرو. کومه بله موضوع شته؟ ځکه چې زما کارونه ډېر دي. نه، نور نه غواړم چې ستاسو وخت ونیسم ښاغلیه. دا چې تاسو سره مې وپېژندل ډېر خوشحاله شوم. زه هم سفیر دمیتری.